که ستاسو د ماشومانو په خېټه کې چینجي وي نو کم داسې علامات پې ظاهریږي چې د هغې نه تاسو هم پېژندلی شئ چې د هغه په خېټه کې چینجي شته. د ټولو نه اول کله هم چې د شپې وخت پې راځي نو د هغه چې اخري کومه کلمه ده په هغه ځای کې به خارش را پیدا کېږي. وجې د دې نه چې په دې ځای کې کوم چینجي دي هغه راځي او انډې اچول شروع کوي. دویم علامات یې دا دی چې کله هم خوراک کوي د هغه به خېټه لږ شان پړسوب کوي او په خېټه باندې به درد راځي. دریم علامات یې دا دی چې هغه به خوراک کم کوي یا دومره زیات به خوراک شروع کړي چې حد به یې نه وي. څلورم علامات یې دا دی چې کله هم هغه ښه خوراک کوي نو د هغه وجود به ترقي نه کوي او نشونما به نه کوي د ښه خوراک کولو سره سره. پنځم علامات یې دا دی چې کله هم هغه غټ بولو کړي نو په هغه کې به انډې یا ورکوټې شان چینجي خامخا ښکاري. او شپږم علامات یې دا دی چې د هغه په وجود کې به د وینې کمی راځي ځکه چې د هغه په کولمو کې کم چینجي دي هغه چینجي د هغه د کولمو نه وینه څکل شروع کوي چې د هغې په وجه باندې د هغه په وجود کې کمی راځي. نو که چېرې دا علامات وي نو تاسو د خپل ډاکټر په مشوره باندې هغه ته تاسو د چینجو د خلاف میډیسن ورکولی شي چې هغه چینجي د هغه د کولمو نه صفا شي. دې نه علاوه دا چینجي د انسان په وجود کې ولې پیدا کېږي او د دې نه علاوه که چېرې تاسو ته خالص علاجات پکار وي نو تاسو موږ ته په وټساپ باندې کنټیکټ کولی شئ. شکریه. الله حافظ.